آیا کله دا پوښتنه له ځانه کړې چې ایمان څه شی دی؟ آیا ایمان یوازې لمونځ، روژه او تسبیح ویل دي؟ نه، ایمان له زړه راولاړېږي، باور دی، یقین دی. ایمان څه شی دی؟ ایمان یعنی پر الله تعالی، پیغمبرانو، آسماني کتابونو، ملایکو او قیامت او تقدیر باور. ایمان یوازې خبرې نه دي، د عمل هم غواړي. یو ښځه چې په تنده کې شپه سبا کوي خو باور لري چې الله تعالی یې رازق دی، دا ایمان دی. یو انسان چې ظلم نه کوي که څه هم فرصت لري، دا هم ایمان دی. الله تعالی په سورة المؤمنون کې وایي مؤمنان کامیاب دي هغه چې لمونځ کې عاجزي کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان اویا څو څانګې لري، تر ټولو لوړی دا ده چې ووایي لا اله الا الله. ایمان د عقل خلاف نه دی، بلکې ایمان عقل ته لاره ورکوي. کله چې ساينس وایي چې ډیر شیان تر اوسه نه پوهیږو، دا هم د ایمان یوه دروازه ده. هر څوک چې سوال لري دا د پوهېدو نښه ده. خو ایمان هغه باور دی چې انسان ته صبر او آرامتیا ورکوي. په نننۍ نړۍ کې ډیر خلک افسرده دي ځکه ژوند یې بې معنا احساسېږي. خو که ایمان وي انسان ته هدف پیدا کیږي. ایمان انسان له بدیو ژغوري، زړه ته سکون ورکوي، کورنۍ قوي کوي او ټولنه پاکوي. که د ژوند سخت دي زړه مات کړ، ایمان راونیسه، دا به دې سنبال کړي. که دنیا درته توره ښکاري، د ایمان ډیوه بله کړه. وایي ایمان سکون نه راوړي، ایمان سکون دی. هېر دې نشي. که دا ویډیو خوښه شوه لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروه، څو نورو زړه راښکونکي اسلامي حقایق هم درته ورسوم.